ځان د مخکې نه سزا ته تیارومه ځان د مخکې نه سزا ته تیارومه د قاضي د تلې تول ماته معلوم دی او زه د بدو خلکو هیڅ وکالت نه کوم خو دا ښه خلک هم ټول ماته معلوم دی. سلامونه قدرمندو ستاسو ورور عادل جان یم راغلی یم ډېر ګران محترم د غازي نادان صاحب ځای ته چې د صفت محتاج نه دی ټول پښتانه یې پیژني او بیا هغه پښتانه کم چې شعر سره او ادب سره تعلق لري نو هغه یې ډېر د نږدې نه پیژني. په پروګرام کې غازي نادان صاحب ته په خیرالې خرکلې وایو جی ستړی مه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. عادل جانه د ټول نه مخکې خو د اودرو سیمې ته تاسو رالی تاسو ته ډېره ترکلی ویم او ډېره مهرباني چې په دې دومره ګرم ماحول کې تاسو زموږ تر خوا رالی نو ډېره مهرباني. تاسو هم جی ډېره زیاته مننه کوو. غازي نادان صاحب دا راته ووایي چې شاعري مو کله نه شروع کو څونه وخت کېږي چې ستاسو شاعري شروع کړې؟ نو د 2012 نه تقریبا چې زموږ د شعر سره تعلق دی او شعرونه لیکو. غازي نادان صاحب خپل کتاب کله چاپ کو؟ په 2013 کې د جنورۍ په میاشت کې زما لومبۍ شعري مجموعه چې کم دی هغه چاپ شوه د پرهره جوړ به شي که نه په نوم باندې او زما په خیال په مارکیټ کې نشته په دویم ایډیشن باندې کار شروع دی نو انشاءالله چې به هم ډېر زر راشي. غازي نادان صاحب په خپل ژوند کې د شاعرۍ استاد څوک لري؟ هسې خو د هر یو استاد نه موږ زده کړه کړې ده د چا نه وایي چې ماشوم نه سړی خبره زده کړي نو ستا استاد شو که نه. نو د شاعرۍ بنیادي زده کړه د بحر سیلاف قافیې ردیف تړون چې کوم دی نو دا د استاد محترم سید شاه سعود صاحب نه ما کړی. غازي نادان صاحب ډېره زیاته مننه کوو. بس ستاسو نه به شعرونه او غزل ور خو دا راته ووایي چې نظم باندې مو کار کړی ډېر که په غزل باندې مو ډېر کار کړی؟ یاره چې رښتیا خبره ته وکړم که نه نو د پښتو په ادب کې د ټولو نه د خوښې صنف چې کوم دی نو زما نظم دی او نظم سره مې ډېره زیاته مینه ده خو حقیقت دغه دی چې کم رقم نظم زما خوښېږي هغه رنګ زه نشم لیکلی نو په غزل باندې مې ډېر کار کړی نظمونه مې لیکلي څه ناڅه خو غزل مې ډېر لیکلی دی. زما خپل دغه خیال دی چې لکه ښه نظم نشم لیکلی هغه رنګ چې کم زما خوښېږي که نه نو بیکار هم لیکل مزه نه کوي. نورو شاعرانو کې مو څوک ډېر زیات خوښ دی او څوک وری ډېر؟ شاعرانو کې د خوښې په شاعرانو کې استاد محترم امام علي شاه منظر شاه سعود صاحب او پروفیسر بغزاده دانش ته داسې شخصیات دي ټول مې خوښېږي خو لکه دا درې چې مې کوم یاد کړو نو دې سره مې تعلق هم ډېر نږدې نه دی او خوښېږي مې. نو نادان صاحب زموږ مینوالو ته به څه ډالۍ کوئ؟ ستاسو مینوالو ته به زه یو 3 شعرونه او بیا ورپسې غزل ډالۍ کړم چې تادي د بیرته تللو ولې کوي تادي د بیرته تللو ولې کوي زی به راځه مړې نږدې ځای دی او د جانان کور راته معلوم نه دی خو دومره خبر یم چې د دې ځای دی جانان کور راته معلوم نه دی خو دومره خبر یم چې د دې ځای دی او څو شعرونه نور دي چې د محبت چې زندگی چرته نه وي کړي د محبت چې زندگی چرته نه وي کړي داسې څوک وي به چې یاري چرته نه وي کړي. ډېر ښکلی نادان صاحب. او یو سړی د محبت چې زندگی چرته نه وي کړي داسې څوک وي به چې یاري چرته نه وي کړي. یو سړی خدای ګستا غمونو داسې کړی و چې لکه په ژوند چې خوشحالي چرته نه وي کړي. او زمه ورزمه خواله نه راځي تپوس ترې کوم خواله نه راځي تپوس ترې کوم توبه له ما خو به بیخي چرته نه وي کړي. او خدای دې خیر وکړي خوانه ډېره مې غوسه کېتلې خدای دې خیر وکړي خودکشي چرته نه وي کړي. بیا ووایه نادان صاحب ډېر خدای دې خیر وکړي خوانه ډېره مې غوسه کېتلې او خدای دې خیر وکړي خودکشي چرته نه وي کړي. او د وطن قدر تر هغې نه کړي غازي نادانه چې کال 2-3 مسافري چرته نه وي کړي. ډېر ښکلی نادان غازي نادان صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته مو ټیم راکړو موږ ته مو وخت راکړو دونه ښکلي کلامونه مو زموږ مینوالو ته ډالۍ کړ. ستاسو د ټیم راکولو یو جهان مننه کوو. غازي نادان صاحب اخره کې د خپلو پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړو؟ مهرباني مننه او پیغام خو بس دغه دی مړه په پیغامونو باندې دا خلک والله که غوږ ګرئ او موږ دغه خبره د منظر صاحب خبره وي موږ پیغام په ورکولو ستړي شو او خلک یې په اورېدو ستړي شو. بس دا به ووایو چې په خپل هم ژوند وکړي او نور هم ژوند ته پرېږدي او
داسې دی وکړي که نه چې دا جنګ جګړې دې نه کوي په دې وړو وړو خبرو د دې نه بیا وروسته ډېرې غټې غټې قصې جوړېږي پښتنو کې دا غټه مسله غټه مسله ده نادان صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت راکولو چې یو جهان مننه